بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښه راغلاست د تفسیر پنځم درس ته. نن د الله جلاله په مرسته خپل درس ته دوام ورکوو او نوي آیتونه به تفسیر کړو. زموږ د ننني درس د سورې بقره له 15 آیت نه تر 20 آیت پورې ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وبشر الذین، او بشارت ورکړه هغه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی ده، وعملو او عمل کوي دوی دي صالحات نیک کارونه، ان بېشکه لهم د دوی لپاره جنات جنتونه دي، تجري چې بهیږي من تحتها لاندې د هغه څخه انهارو نهرونه، کلما هر کله چې رزقو روزي ورکړل شي دوی ته منها له هغه څخه من ثمرتین د میوې څخه رزقا روزي، قالو وای دوی دي هذا دغه الذي هغه روزي ده رزقنا چې روزي راکړل شوې و مونږ ته من قبلو مخکې له دې، و اوتو او وربکړل شي دوی ته به هغه متشابه یعنی هم شکل د هغه، ولهم او د دوی لپاره فیها په جنت کې ازواجون ښځې به وي مطهرتون پاکې، وهم او دوی دي فیها په هغه کې خالدون همیشه به وي. الله جل جلاله محمد صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ته هغه کسان ته بشارت ورکړه چې دوی د ایمان راوړی ده او دوی د ښه کارونه کوي، یعنی د دوی لپاره په جنت کې یعنی هر یو لپاره یو جنت ده او د هر یو جنت کې به 4 نهرونه روان وي، کلما رزقوا منها من ثمرة، او هر کله چې یو جنتي ته روزي ورکړل شي نو دا د جنتي شخص به وایي چې دا هغه روزي ده چې ماته په دنیا کې هم راکړل شوې وه، خو دا روزي چې ده هم شکل د دنیا ده، خو دا په اصل کې یعنی مزه یې زیاته فرق لري، زیات به ښه طعم ښه مزه به لري. ولهم فیها ازواج مطهره، او دغه سریانو جنتیانو لپاره به هلته هغو ته ښځې وي یعنی پاکې ښځې به وي، هم به ظاهر پاکې وي او هم به باطن، وهم فیها خالدون او د جنتیان به همیشه په جنت کې به وي. او حدیث شریف کې راغلی ده محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی جنت داسې ښایسته ځای ده چې هیڅ زړه د هغه تصور یې نه ده کړی او هیڅ سترګه هغه نه ده لیدلی او هیڅ غوږ د هغه تعریف یې نه ده اورېدلی. ان الله بېشکه الله لا یستحي نه شرمیږي ان یضرب دا چې بیان کړي مثلا ما بعودة مثال د یو میاشتې، فما فوقها او یا پورته د هغه څخه، فاما الذین پس هغه کسان چې آمنو ایمان یې راوړی ده، فیعلمون پس پوهیږي دوی دي انه چې بېشکه دا حق ده من ربهم د طرف د رب د دوی دي، واما الذین او هغه کسانو چې کفرو کافران شوي دي، فیقولون پس وایي دوی دي ماذا څه ده اراد الله اراده د الله بهذا په دغه مثلا مثال یدلو ګمراه کوي به په ده باندې کثیرا زیات، ویهدي او هدایت ورکوي به په ده باندې کثیرا زیات، ما یدلو او نه ګمراه کوي به په ده باندې الا مگر فاسقان. کفارو غوښتل چې یو بل دلیل پیدا کړي چې ووایي دوی دي چې د قرآن کریم د بشر کلام نه دی، الله کلام نه ده، نو دوی دې وویلې چې الله جل دومره شان عظیم ده، دومره لوی ده، دومره علیم ده، خو ولې الله جل خپل په کلام کې دغه یعنی پس مثالونه ذکر کړي دي لکه میاشتې مثال، د عنکبوت یعنی د ششپایي مثال، نو الله جل دوی دې په ځواب کې دغه آیت را نازل کو، یعنی الله جل عنکبوت مثال دغه په خاطر په قرآن کریم کې ذکر کړی ده ځکه چې د انسانانو زړونه دغه د ششپایي د جال په رقم دی، یعنی لږ شمال هم لږ تیز شمال راسي د ششپایي جال خرابوي،
نو انسانانو زړونه هم دغه رقم دي، یعنې انسانان لږ زیات غم هم دوی تحمل کولی نشي. او بعودةً یعنې د میاشتې مثال د دغه په خاطر ذکر شوی ده ځکه چې د ټول اسمان او ځمکه د الله جل په نزد د میاشتې د وزرې په اندازه یا د هغه نه کم ده. یعنې الله جل په نزد د ټول اسمان او ځمکه د میاشتې د وزرې په اندازه ده یا د هغه نه کم. فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، یعنې هغه کسان چې ایمان راوړی د په الله جل باندې دوی دې پوهیږي چې دا خو فقط یو مثال ده، او مګر هغه کسان چې کافران دي نو دوی دې وایي چې د دغه مثالو باندې الله جل اراده څه ده، یعنې الله جل اراده څه ده چې دغه پاس مثالونه ذکر کړي دي. یدل به کثیرا ویهدي به کثیرا، یعنې په دغه رقم مثالونو باندې زیات کسان په هدایت کیږي او زیات کسان ګمراه کیږي، یعنې هغه کسان په دغه باندې ګمراه کیږي چې هغوی د فاسقان دي، او په هغه کسان په دغه باندې هدایت کیږي چې هغوی د مؤمنان یعنې په الله جل باندې ایمان راوړی ده. الذین هغه کسان چې یعقدون ماتوي دوی د عهد الله وعده د الله من بعد میثاقه بعد کلکول د هغه، ویقطعون او قطع کوي دوی د ما هغه څه چې امر کړی ده الله به په هغه باندې ان دا چې یوصله پیوند ورکړي ویفسدون او فساد کوي فی الارض په ځمکه کې. اولئک دغه کسان هم دوی خاسرون زیانکاران دي. دغه آیت کې دغه کسانو ذکر راغلی ده چې دوی د الله جل سره وعده وکړله چې یعنې هر پیغمبر چې الله جل طرفه راځي موږ د هغه سره دوستي کوو او د هغه نه پیروي کوو، لکه یهودیان او نصارا چې دغه وعده الله جل سره وکړله، خو دوی د دغه وعده باندې قایم پاتې نشول، دوی د دغه وعده یعنې ماته کړله او دغه د وعدې خلاف کارونه یې وکړل، یعنې څه چې الله جل امر کړی و د هغه امر په خلاف کارونه یې وکړل، لکه الله جل چې کوم کار نه نهي کړی وه، یعنې الله جل فرمایلي ول چې دا کار مه کوئ، دوی د هغه کار وکړو، او کوم کار چې الله جل ویلي ول چې تاسو دا کار وکړئ دوی د هغه کار ونه کړو. ویفسدون فی الارض او په ځمکه کې هر رقم فسادونه کوي، لکه یعنې د یهودیانو نصارا څومره پیغمبران یې په ناحقه ووژل او نیمه پیغمبران وویل چې دغه پیغمبران دروغ دي، یعنې هر رقم فسادونه یې په ځمکه کې وکړل. اولئک هم الخاسرون، یعنې دغه کسان زیانکاران دي، یعنې دوی د خپل ځان ته یعنې دوی ته زیات تاوان ورسیږي دوی د دغه کارونو له وجې. زموږ د ننني درس دلته پای ته ورسېدو. هیله لرم چې تاسو زموږ چینل ته سبسکرایب ورکړئ او له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بل درس پورې خدای مو مل شه.